د کتاب د مطالعې نه، د درس کولو نه، د لیکلو نه، د جومات نه، د دین د مجالسو نه چې معمولي زه لږ لرې شم، که هغه د مصروفیاتو د لاسې، که هغه د عذر د لاسې، که هغه د هرې خبرې د لاسې، ما ته دا ښه واضح ښکاري چې په ایمان کې فرق راغلی دی. هر کله چې ته د قرآن او د حدیث نصیحتونه اورې، د قرآن او د حدیث خبرې اورې، الله او د الله د پیغمبر خبره اورې، زړه به دې ژوندی، ژوند به دې خوشحالی. ورب الکعبه، بغیر د دې دین نه، بغیر د دې دیندارۍ نه هېڅ ژوند هم نشتی. د دغه ژوند نه بیا د مرګ د ځمکې دا خېټه بیا غوره ده چې د یو سړي په ژوند کې دینداري نه وي، د یو سړي په ژوند کې د الله او د الله د رسول خبره نه وي، د یو سړي په ژوند کې د نیکانو خلکو مجلس نه وي، د یو سړي په ژوند کې د علماو سره ناسته نه وي، په هغه ژوند باندې کې بیا څه؟ ژوند خو ټول خلک تېروي، خو ښایسته ژوند هغه بعض خلک تېروي. زما نن په ذهن کې دا موضوع راله چې داسې ډېر وخت بعد یو ابتدایي درس دی او بیان دی، راشي دې ملګرو ته دا خبره وکړو چې ښایسته ژوند د چا دی، او که څوک ښایسته او برکتي ژوند تېرول غواړي نو څه به کوي. په دې باندې به مختصر خبرې کوو، ځکه دا یو اوږده او پلنه موضوع ده، اوږده او پلنه موضوع ده. که یو سړی کښېني د قرآن او د حدیث نصوص راوالي، د صحابه کرامو آثار راوالي، د تابعینو آثار، دا هغوی بیا اوږدې خبرې دي. د هر انسان دا مقصد دی په دې دنیا کې چې ما ښایسته ژوند تېر کړي، دا د هر انسان مقصد دی. دا د کافر مقصد هم دی، دا د کافر هدف هم دی، دا د هندو مطلب هم دی، دا د سیک مقصد هم دی، دا د مسلمان هدف هم دی، دا د لیوني مقصد دی. دې پورې ته هم چې لیونی هم دا غواړي چې ما ښکلی ژوند تېر کړي. ښکلی ژوند هغه څه چې زه څه غواړم چې دا راته میلاوېده او چې زه څه کوم چې دا مې کولی شو. نشه ییز هم دا غواړي. مقصد د خبرې دا دی چې دې باندې خو موږ پوه شو چې هر سړی دا غواړي، او دا ټول خلک هم په دې پسې منډه وایي. تاسو چې دا څومره منډه وینئ ګیر چاپېره که نه د دې خلکو دا ټوله منډه ګوره په یوې خبرې پسې ده. په څه پسې؟ په ښایسته ژوند پسې. ګیر چاپېره وګوره، مخې ته شاته، ښی ته ګس ته، دا څومره خلک چې لګیا دي ټول دې دپاره لګیا دي چې زه ښایسته ژوند تېر کړم. ټول دغه وایي، که دیندار دی که بېدینه. زه ګوره دیندارو خبره صرف نه کوم، که دیندار دی او که بېدینه دی، ټول وایي زه ښایسته ژوند تېروم. او د هغې دپاره خلک قربانیانې ورکوي، د هغې دپاره خلک وخت هم ورکوي، د هغې دپاره مال هم لګوي، د هغې دپاره بچي هم قربانوي، د هغې دپاره ملک هم پرېږدي، د هغې دپاره مور پلار هم پرېږدي، د هغې دپاره ښځه هم پرېږدي. دا ټول محنت د دغه یوې خبرې دپاره دی چې ما ته د خوشحالو ژوند میلاو شوی، او ما ته د سکون او د راحت ژوند میلاو شوی. نو په دې باندې خو د ټولو اتفاق دی، خو اختلاف په طریقه کې دی. اتفاق په کومه خبره دی؟ ښایسته ژوند غواړم. اختلاف په څه کې دی؟ د ښایسته ژوند په لټولو کې اختلاف دی، طریقه کې اختلاف دی. ښایسته ژوند څه ته وایي؟ په دې کې اختلاف دی. اوس کېدای شي ته یو سړي سره کښېنې، ښایسته ژوند څه ته وایي؟ جسم ډېر مال وي. یو سړی به دا تعریف کوي. ښه، یو سړی به دا وایي چې ښایسته ژوند څه ته وایي؟ چې ډېرې ښځې. یو سړی دا وایي ښایسته ژوند دې ته وایي چې ډېر بچي. یو سړی وایي ښایسته ژوند دې ته وایي چې سړی د انګرېزانو په ملک کې. یو سړی وایي ښایسته ژوند دې ته وایي چې سړی ازادي او بس ګرځي را ګرځي. دا تعریف خو هر سړی خپل دماغ ور بیانوي. ښایسته ژوند څه ته وایي؟ ښایسته ژوند څه ته وایي؟ دا د شریعت په رڼا کې کته پکار دي. مؤمن او دینداره خلک او الله ته نږدې خلک هغه هم دقه ژوند غواړي، هغه هم دقه سکون غواړي. زه درته دا ووایم، سکون ګوره نه په مال کې دی، سکون نه په بچو کې دی،
سکون نه په ښځه کې دی، سکون نه په غټ کور کې دی، سکون نه په مسافرۍ کې دی، سکون د دنیا په یو شي کې هم نشتی. سکون او حقیقي سکون که غواړي، اطمینان او که حقیقي اطمینان غواړي، د زړه خوشحالېده په صحیح معنو سره غواړي او چې دا ژوند په ښایسته طریقې سره غواړي، هغه د الله دین ته واپس کېده. دی مختصر لار ده او تفصیل یې کوم. دی مختصر لار ده چې ته الله ته واپس شي، ژوند به دې ښایسته شي. ژوند په دې نه ښایسته کېږي چې الله تعالی لوی منصب درکړي. ژوند صرف په دې نه ښایسته کېږي چې ته مخوري ځي. ژوند په دې نه ښایسته کېږي چې جایداد در سره ډېر راشي. زه درته ډېر خلک ښیم، ډېر بې شماره د هغوی سره داسې جایدادونه وي چې حیران به شي ورته، او تپوس ترې وکړه د هغوی په ژوند کې ذره برابر سکون نشته. ډېر مالداران به درته وښیم، کروړپتیان لکپتیان په ما پسې راغلي دي. زه درته خپله خبره وکړم، ما پسې ډېر مالداره خلک راغلي، ډېر غټ خلک راغلي. ولې؟ وایي غمونه ډېر دي، څه وظیفه نشته، بېچیني ده، څه وظیفه در سره نشته، په سکون نه یم، دغه در سره نشته څه وظیفه. نو زه ورته لنډ دا دین سره څنګه؟ یاره دین سره بس دکې ته واپس شه. 2 ورځې مخکې ما ته یو کس د پاکستان نه ټلیفون وکړو او ډاکټر و. ما ته یې دا وي زه ستا بیانونه اورم او په ما الحمدلله اثر کړی ده. ما ته دا بیماري ده او دا مسله ده، مسله یې بیان کړې ده. ما یې تاسو ډاکټران یې پکار دی چې ته پې زما نه ښه پوهېږي. وایي نه زما ستا په خبره یقین دی. ما یې دا ټولې خبرې پرېږده، ته زما بیانونه کم وخت نه اورې؟ بس وایي لږ وخت کېږي. ما مونځ اودس کوې؟ وایي یو مونځ هم نه کوم. قرآن تلاوت، ذکر او اذکار هېڅ هم نشته. ته زما نه بله څه وظیفه غواړې؟ ته دې دین ته راواپس شي. اوس مې شروع کړې ده، لږه لږه مې شروع کړه. ما بس ته نوره ښه شروع وکړه. ته دې دین ته واپس شه او بیا ګوره که ستا دا ژوند الله د دې خوشحالو نه ډک نه کړو، نو بیا ما ته ووایه. ما خبره دې پورې راواغسته چې ښایسته ژوند څه ته وایي. د خلکو په تعریف کې څه دی؟ اختلاف دی. بیا د دې ښایسته ژوند د لټولو دپاره په طریقو کې څه دی؟ اختلاف دی. اوس زه درته هغه طریقه ښیم چې هغه د قرآن او حدیث نه اخیستې شوې ده او په صحیح معنو سره حیات طیبه الله قرآن کې ذکر کړی دا ژوند، ښایسته ژوند، د سکون ژوند، د خوشحالۍ ژوند، د برکت نه ډک ژوند، د مرګه پورې زما په یو څو خبرو به عمل وکړي او د ژوند درته الله نصیب کوي. رب العالمین ګورې د چا محنت نه ضایع کوي، د چا کار نه ضایع کوي چې کله پکې اخلاصي او چې کله د پیغمبر په طریقه یي، چې کله د الله د رضا دپاره یي، په صحیح طریقې سره وشي، هغه الله نه ضایع کوي. دا خبرې چې کومې کوم په دې باندې په صحیح طریقه عمل کول غواړي. که ته په یو وګورې او بل باندې بیا 2 هفتې بعد ما پسې راشي تا خو بیان کې ویلي او زموږ ژوند خو څه بدل نه شو، نو ما خو صرف د اورېدو دپاره نه دي ویلي، ته یې واوره په یو غوږ او بل باندې وباس. زه چې دا کومې خبرې بیانوم دا د دې دپاره بیانوم چې په دې باندې به څه کوې؟ په دې باندې به عمل کوې. اولنۍ خبره دا یاده کوي چې برکتي ژوند هغه دی، ښایسته ژوند هغه دی چې تا ته پکې بار بار موقع د دیندارۍ میلاو شي. دا ښایسته ژوند دی. په دې شکر ادا کول پکار دي. زموږ دا وقفه د درسونو مختصر وه، خو دام کیدی شوه او داسې شوي دي لکه دا تیر شوی کال چې او دا وبا پکې نوي نوي راوتې او الله دې په خپلو قدرتونو ختمه کړي. او څوک چې بیماران دي الله ولې روغ صحت ورکړي، او کوم چې مړه شوي دي الله یې شهیدان وګرځي. دا وبا چې نوي نوي راووته او دا لاکډاون یې ولګېدی او خلک په کورونو کې بند شو. زه په خپله شخصي 2 کسان پیژنم په ملګرو کې چې هغوی به ما ته بار بار ټلیفون کو یا په واټساپ باندې میسج، درسونه بیا کله شروع کېږي او کله به بیا جوماتونه کولوي، درسونه به کله شروع کېږي کله به جومات کولوي، درسونه به کله ما به ته چې کله کولاو شي بیا به عام خبر خور شي، تاسو ته پته ولګي
نه بس زموږ زړه شوی دی درسونو ته وبینو هغه درسونه الله بیا سټارټ کړو تېر شوي کال هغه حالات لکه ښه شو درسونه سټارټ شو هغه دوه ملګري هغه اوس هم د خاورو لاندې دي او د هغه درسونو په انتظار باندې هغوی لاړو ما سره اوس هم زه واټساپ نه هغه میسیج نه ډیلیټ کوم ځان سره مې په خاص میسیجو کې ایښی دی کله نه کله سړی ګوري زړه یې نرمېږي نو بار بار دا میسیجې به راتلې بیا به درسونه کله سټارټېږي بیا به کله سټارټېږي بیا به کله سټارټ شو خو هغه ملګرو پکې بیا قسمت نه و او داسې خپلوان و زمونږ هغه نږدې قدرمن خلک هغه هم لاړو دقه شان د دې موقع میلاوېده ما او تا ته بیا د الله شکر ادا کوي او الله ته یو اوږده سجده ولګوئ سره د جړاګانو سره د شکر د حمد او د ثنا د مؤمن اوږد ژوند کې برکت وي خو په شرط دی چې د اوږد ژوند د څه دپاره د الله د دین دپاره وي او د ګناهګار دپاره اوږد ژوند د الټه شر او فساد دی یو دوه کسانو حدیث کې راځي امام احمد دا حدیث راوړی دی په خپل مسند کې او شیخ البانی په سلسله صحیحه کې هم راوړی دوه کسانو دا ملګري وو او دواړو یو ځای اسلام قبول کړی و د حدیث توقع دی دواړو یو ځای اسلام قبول کړی یو پکې شهید شو یو په هغه کسانو کې څه شو هغه شهید شو او دا بل یو کال پاتې شو لکه دواړو په مرګ کې څومره فرق دی یو کال بس یو شهید شو بل پاتې شو طلحه بن عبید الله وی رضی الله عنه وی فأريد الجنة جنت مې ولیدو طلحه وی هغه اخرنی چې مړو هغه د بل نه مخکې و چې شهید شوی و د هغه نه د اخرنی څه مخکې و وی زه رالم چې څنګه سحر شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله رالم اکتب فذكرت ذلك للنبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا رسول الله هغه بل خو د هغه نه مخکې او شهید شوی دا څنګه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې الیس قد صام بعده رمضان د هغه د مرګ نه بعد یو میاشت د رمضان روجې نیولي دي که نه دي وی ما ورته وی چې او وصلى كذا وكذا ركعة صلاة السنة او دومره رکعاته مونځ یې کړی و د ټول کال هغه رکعتونه یې ورته یاد کړو دا یې کړي زیات که نه وی دغه ځله څه مخکې دی که ګوره په دې ډېر عمر کې خیر خو خیر پکې هسې نه و پیغمبر وایي د سړي روجې نیولې وي د سړي مونځونه کړي وو د سړي عبادتونه کړي وو د خپل ملګري نه مخکې شو حالانکې هغه څه و شهید شوی و صرف د یو کال فرق د لاسه چې یو سړي ته 2 کاله 3 4 لس 15 شل کاله ژوند میلاو شي د هغه یو نه زیات هغه کم چې د ملګری و هغه وختي مړ شوی او دی پکې دینداري وکړي نو څومره مخکې ځي د مؤمن په اوږد ژوند کې خیر دی ما دا خبره کوله چې برکتي ژوند هغه دی چې اوږدي او ته پکې څه وکړې ته پکې د الله عبادت وکړې دغه ژوند ویمه حدیث کې راځي په صحیح الجامع کې د حدیث دی طوبى لمن طال عمره وحسن عمله خوشحالي د هغه سړي دپاره چې ژوند یې اوږدي او عمل یې ښایسته وي خبره ګوره ختمه شوې نه ده بدیږي چې ژوند یې اوږدي بیا خو ډېر بېدین هم چې دی د هغوی دپاره هم خوشحالۍ خبره خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره په دې ځای ونه دروله چې طوبى لمن طال عمره چې خوشحالي د هغه چا دپاره چې ژوند یې اوږد دی دې باندې خبره نه ده ولاړ خوشحالي د هغه چا دپاره او خوشحاله دي چې هغه څوک چې ژوند یې اوږد دی او ښایسته عمل کوي ځکه علي بن ابي طالب رضی الله عنه یو قول را نقل دی امام طیبي رحمه الله ذکر کړی لکه بعض خلک دا وایي چې کله ماشوم ویني مړ شوي مزي دي بې حساب او بې کتابه دی به چېرته ځي جنت ته لاړ هېڅ غم یې نشته هغه دا وایي علي بن ابي طالب
وی موت الانسانی دیو انسان مړ کېده وروستو د دې نه چې دی لوی شي وعرف ربه او خپل رب وپېژني خیر من موته طفلا د هغه چا نه دی غوره دی د هغه ماشوم نه چې هغه په وړوکوالي کې مړ شوی دی الله یې درسره پېژندلی نه دی دا څومره ښایسته خبره یو سړی دومره موقع ته میلاو شو چې خپل رب یې وپېژندو یو سړي ته دومره موقع میلاو شو چې پیغمبر یې وپېژندو یو سړي ته دومره موقع میلاو شو الله ته یې سجدې ولګولې یو سړي الله ته رکوګانې ولګولې یو سړي د قرآن تلاوت وکړو درسونه یې وکړو دین یې زده کړو هر قسمه دینداري چې یاده عبادت هغه یې وکړو دی غوره یې د هغه ماشوم نه چې هغه د سره الله یې نه دی پېژندلی او مړ شوی دی یو حدیث کې داسې راځي د حدیث ته غوږ کړي دې کې هم دقه خبره ده خو صحیح حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله یو کس راغی وی ای الناس خیر ای د الله پیغمبره په دې خلکو کې غوره انسان کم یو دی غوره ژوند والا څوک دی دا خبره هم زموږ دا ده چې د چا ښایسته ژوند د چا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته من طال عمره وحسن عمله د چا چې عمر اوږدي او عمل یې ښایسته وي فای الناس شر وی په خلکو کې بدترین انسان کم یو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته من طال عمره وساء عمله د چا چې عمر اوږدي او بد عمله یي دا ډېر بدترین انسان دی ځکه چې هغه ژوند نه خدای فایده نه لري د ګناهونو بوج پې ښه ډېرېږي د ګناهونو بوج ښه ډېرېږي لکه یو سړی د لمونځ اودس نه کوي بېدینه دی ستا څه خیال دی چې سبا ورځ ده ته میلاو شي او دی په دغه حال وي دا د ده لپاره فایدهمنه پرونۍ ورځې پورې په ده باندې د ګناهونو بوج څومره پروت و سبانۍ ورسره بله ورځ که او بیا ورسره بله که او بیا ورسره بله که او داسې زه دا حساب کوه دا د لپاره څه خیر خو نه دی دا خو شر او شر دی د ګناهونو پیټ یې په ده باندې ډېرېږي ګوره شریعت موږ دې نه منع کړي چې د مرګ ارمان به نه کوې صحیح بخاری کی دا حدیث تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا یتمنین احدکم الموت پتاسو کی دی سوک دا مرگ ارمان نکی اما محسنا فلعله ان یزداد خیرا کدی دینداری نولی دا مرگ ارمان کے جن بدی اگدی او خیر بدی دیر شی نیکیانی بدی دیرش و اما مسیئا که گناهگاری نو دیدم د مرګ ارمان نه کوي ولې فلعله ان یستعتب توبه به وباسي د توبې موقع به ورته میلاو شي که برکتي ژوند هغه دی چې تاله پکې الله موقع درکړي بار بار د هغه د راضي کولو دا برکتي ژوند دی او الحمدلله ثم الحمدلله چې الله موږ له بیا یو پیر موقع راکړه د دین د مجالسو سره د ګډون او بیا یو پیر موقع راکړه د قرآن او د حدیث د اورېدو د بیانولو دا څه لرې خبره خو نه وه چې کیدای شي درسونو نه څه وخت دپاره چوټي وشي او بند شي او سړی پکې مړ شي کیدای شي که نه شي کیدای شي ډېر داسې تلي ما ورته بیا رایلو اوسې بیا نه یو راغلي رالو سره د روغ صحته رالو او اندامونه زموږ کار کوي عقل هم په ځای دی سترګې هم کار کوي غوږونه